دا تاسو دلته نه دي لیدل، تاسو ته به دا ناشنا ښکاري. تاسو ورشئ په زه یو ځل دوبۍ ته تللی وم، هلته کې چې مې څه ولیدل توبې مې وویستې. ملګري ما ته وایي راځه وایي سهار وختي ځو شاپینګ دله کوو. وایي سهار دا ښځې نه مې ډېره ښه. هغه لاړو یو غټ هوټل و داسې څو چته، نو موږ په لفټ کې کېناستو. هغه غټ غټ لفټونه دي، هغه په لفټ روان شو، بره چت ته روان و تیزه. دې کې لفټ په ځای ودرېد، یو ښځه پکې رادننه شوه. ښځه رادننه شوه، تکه توره ده، د افریقې والا وسو، افریقیان تک توري، تکه توره وه، داسې ښه مضبوطه داسې وه چې دا مضبوطه د قربانۍ غټه میخه سي مضبوطه. دا رادننه شو، نیکبخت صرف په دې سینه د پاسه هغه شی تړلی و چې دا باډي پې په هغه سینه پې پټوي، او د دې روانونو په منځ کې یو دوه ګوتې ټوکړه وه، بس نور ټوله بربنډه وه، خېټه ملا لاندې خپې پتونان دا ټوله، بس دا سینه لږه پټه وه، یو دوه ګوتې ټوکړه یې د خانګو منځ کې تاو کړې وه، نرۍ غوندې نیکر و. او چې راننوته داسې مونږ خو خیال نه، مونږ خو هېڅوک سړی به رادننه شي، نو غیر اختیاري نظر پرې ولګېد. ما زر مخ بل طرف ته واړو، ډېر خفه شوم. نو ما وی انا لله و انا الیه راجعون. ما سره ملګري مو یوازې نو، یا صاحبه چې دا مې ووایې که نه، هغه وایي لا حول ولا قوة الا بالله. وی مې شیخ و مسلمان دی، ځکه لا حول ولا قوة الا بالله چې وایي خو کافر یې نه وایي، ښځه خو مسلمانه ده. او صاحبه ما ته په کنځلو شوه، په عربۍ کې لګیا وه، هغه کنځل یې وکړل، هغه کنځل یا خدای دې بلا سره څه کې. او ما ته وایي ته ما ته تا دا انا لله ولې وایي، یا خدای دې سره څه کې. اوس خو لویه سنډېمه ده، دا بشیر جان چې 15 یو ځای کې دا اتې جوړېده، دومره درنه وه. او یې قار شوه، او چې قار شوه مې خدای را غر نه وایي د باندې، که دې یو جټکه درکړه چې په دا لفټ کې دې چیپړې کوي، تاسې په مصیبت وړې. ما شا کړی و، غږ مې نه کوم، بیا خدای خیر وجود مې رپېده. دې کې هغه بټنو والا او په هغه لفټ کوزېده، چې کوزېده شاته یې راته کنځل کول. ما پښتو کې زامې سنډې مې تورې میخې کوچه خدای دې بیخه باسه، دا تور شکل دی نیولی دی امبر سره میخې وزه. خیر هغه لاړه، ملګري ما ته وایي دا ستا په دې خبره پیش ومې نه، وایي تا له عربي نه راتله چې په عربۍ کې مې دا 2-3 ټکي عربي ما له راتله. ما به ورته اوس حمار هم ویلی وی، ما به ورته نور هم ویلی وی، ما سره الفاظ څه شکر دی، ما به دا پوه کړې وه. نو تا په پښتو کې ووایې، عربۍ کې دې ونه وي، نو هغې پې څه ما خپل له سپک که زړه مې سپک شو، او مې که په عربۍ کې مې وی او واپس شو، یو جټکی را کړی خو زما بیا بیخ ایستې و. او چې تله که نه مولانا صاحب، نو څه وایي چې تله نو بیا هم وایي لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. ما ملګرو ته به ګورئ، مونږ خو هرې خبرې ته سوچ کوو، مې له دې نه دا پته ولګېد چې دا ښځه مسلمانه وه. او دویمه دا ده چې زما دا خبره پې بده ولګېده، هغې کې دا لا حول ولا قوة ووایې که نه، د هغې مطلب دا و چې اخر ما ګناه څه کړې ده چې ته انا لله و انا الیه راجعون وې. ما څه ګناه کړې ده؟ ته خو ټوله سر نه اخره پورې خپو پورې مسلمان یم، په اسلام کې پټې، هغې ته دا خپل شکل پاک ښکارېده. ما جنکۍ به نن بربنډې به ګرځي، او څه به وایي که ته ورته څه وایې جي دا ملیان خلق د اسلام نہ اباسی، لوگوں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں، جی لوگوں کو کافر بناتے ہیں. بالکل غلط خبر ده. مونږ ملیان نه څوک د اسلام نه وباسو، نه څوک کافر جوړو. یو مسلمان ته چې د کافر و کافر ځان دې تباه کو. رسول الله مبارک فرمایي که کافر نی دا کفر تا ته واپس کېږي. نن په دې سوشل میډیا ډېر خلک لګیایي، او زه افسوس کوم مولیانو ته، مولیان پسې لګیایي. تاسو به وینئ په دې سوشل میډیا
نن عجیبه دا ده که نه مولا به ځان ته به ډبل میکونه لګولي او په کور کوټه کې به دننه ناست وي او دا پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې پلانکي مولا داسې زمونږ خپل مولیان په خپلو مولیانو پسې لګي. ای ظالمانو، ای د خدای نه په قهر اخته مولیانو، دې مولیانو ته وایم د خدای نه ویریږئ. راشئ دا کمې ښځې چې بربنډې ګرځي دا پوه کې خلق پوه کې چې بربند نه ګرځي، جنکۍ پوه کې چې د پیغمبر مبارک د بیبیانو نقش ځان کې پیدا کی، الکان پوه کې چې ځان کې د ابو هریره نقش پیدا کی. حرام قطعی کې خلق مبتلا دي، بدعاتو کې خلق مبتلا دي، شرکیاتو کې خلق مبتلا دي، گناهونو کې خلق مبتلا دي، ګډونو کې خلق مبتلا دي، نارواو کې خلق مبتلا دي. دا سم کې دا سم کې د خدای خاطر وکړه. د انګریزانو ډېر زبردست چال دی. مولا له به پیسې ورکړي خو چې د کم مولا خبره خلک لږ اوري او عمل پې کوي نو هغه پسې به کیسټ ډک کړي چې دا خلک په دې مولا بې اعتماده شي او د ده خبره څوک نه اوري چې بېدیني ښه خوره شي. په دې خبره خو د ما پوهېږې که نه مولا به څه کوي؟ دین به راته ښایي، شریعت به راته ښایي، مولا به د پیغمبر اخلاق درته ښایي. د ده مقصد بسي چې دا کم عالم ته خلک ډېر کینې او خلک یې خبره اوري چې دا د خلکو په نظر کې زه سپک کم چې د خبره څوک نه اوري او بېدیني ښه خوره شي. بعضې مولا خولې پورې سپی تړلي سپی ته پکېږو به نه. بعضې مولا سپی خولې پورې کوترې تړلي بس غپه 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 کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره کله یو پسې خبره کله بل پسې خبره. او موږ څه کې امام بخاري ته خلاص نه دی. د بخاري حدیث منګړت دی، د بخاري دا حدیث وبنه دا خو د قرآن خلاف دی. اوهو ته نه یې پوهې بې وقوفه د قرآن خلاف نه دی. راشه ما سره کې درې پې کړ ته د قرآن په معنی او په حدیث په مقصد نه پوهېږي.